سلامونه احترامات ملګرو دا وخت لایو یو د کراچۍ افیشل دفتر نه د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا نه بل ورځ به ان شاء الله په کراچۍ کې یو عظیم شان جلسه کیږي. ملګري څوک لمونځونه کوي او څوک دلته ناست دي. ملي مشر منظور احمد پښتین صاحب هم را رسېدلی ده او زمونږ ډېر ګران او ډېر تکړه محترم نور الله ترین صاحب هم دلته موجود ده. دفتر ده ملګرو او په دې دفتر کې میټینګونه وغیره هم کیږي. کوشش کوم چې ملګرو سره هم خبرې اترې وکړو، ملګري هم خپلې ویناوې وکړي. تاسو ته ډېر بهترین دفتر یې جوړ کړی، ډېر بهترین سیټ اپ ده او پکار ده چې دا غونډه پی ټي ایم چې څوره هم ملګري د په هر ځای کې دغه رقم سیټینګونه وکړي. کوشش به کوم ملګرو چې دلته نور ملګرو سره هم وغږیږو. قسمت ورور موجود ده دلته نور الله ترین صاحب موجود ده. کوشش کوم چې دی لږ وغږو د جلسې په حواله باندې خپله وینا کله شي کوو. ډېره مننه. کور ودان جلسه خو بلکل پر 19 تاریخ ده، 19 فروری باندې د اتوار په ورځ په سوراپور کې نو ټول تقریبا یو هفته مخکې موږ اعلان کړی دی. بیا په منځ کې علي خان وزیر رایله سو ریاستلو د ټول پښتانه افغانان په خوشحاله وو. بیا د هغه سره ولاړو په اسلام آباد پېښور د پی ټي ایم مرکزي کمیټې ټول ملګري هلته اکټیو دي، لګیا دي. علي خان به تر واڼه پورې رسوي. نو د موږ د کراچي کمپین لږ کمزوري پاتې شو، خو انشاءالله دا زموږ ایمان دی، زموږ بروسه ده چې د کراچي ولس پر پی ټي ایم په خپل تاریخ دومره به باور دی، دومره بروسه ده چې انشاءالله بغیر کمپینه به دا غټو جلسو کې یو جلسه وي. نو د دې ویډیو په وضاحت توسط موږ ټول کام او ټول د بالخصوص د کراچي و پښتنو ته دغه خاص کوو چې دا جلسه د نقیب شهید برسي ده، د ارمان شهید برسي ده، خو په دا جلسه کې به د کراچي د پښتنو چې کوم هغه بنیادي مسایل دي دلته زموږ د پښتنو خلاف پولیس، زموږ د پښتنو خلاف رینجرز، د افغانانو ورونو سره کوم ناروا عمل چې کوي، بیا د هغه افغانانو ورونو په لړ کې د بېګناه پښتانه تنګول، د هغو پیسې اخیستل. زموږ د پښتنو تعلیمي ادارې نشته، هسپتال، روزګار، د ریړۍ والا بېزاره، د وطن والا بېزاره. یعنی که چې زه بیسکلي چې یعنی د پښتنو چې څه بنیادي مسایل دي، یو د بنیادي مسایل زموږ د حل نشته. بیا د دې په اړ کې زموږ په علاقو کې د منشیاتو اډې، د بدکارۍ اډې، غله چې د پولیسو په سرپرستۍ کې سره عام چلیږي، په دا والا به خبره کېږي. بیا په کراچي کې راوانور غوندې قاتل درنده انسان چې د 444 بېګناه انسانانو قتل الزام پر ده باندې عدالت دی بری کوي. نو په دې حواله به مجلس کېږي. بیا زموږ سټوډنټس چې هغه د ډومیسایل شرط سند ګورنمنټ ورته ایښی دي چې زموږ پر سټوډنټسو باندې د تعلیم دروازې بندېږي، د دا ټولو په حواله به یو جامع مجلس کېږي او دې ته په ګران منظور خان پښتون وینا کوي. ګران منظور خان پښتون کراچي ته را رسېدلی دي، نو نور مرکزي مشران به ځان را رسوي. نو په کار دی چې ټولو پښتانه دا د هر ګوند سره چې تعلق لري، د هر فکر چې تعلق لري، د هر سوچ چې تعلق لري، په کار دی چې دا ټول پښتانه افغانان په دې جلسه کې شرکت وکړي. دا د کونډو د لنډو دپاره ده، دا د یتیمانو د هغه ورکو انسانانو زموږ پښتانه ورونه چې تر ننه پورې ورک دي، د هغو دپاره دا جلسه ده. نو د اتوار په ورځ 19 فروری 3 بجې سوراب کوټ کې په کار دی چې ټول د کراچي غیرتمند ولس حاضر سي او د خپله جلسه کامیابه کړي. ډېره مننه.